دویم ادب چې د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام په خپل ژوندۍ کې د دې ادب ډیر لحاظ ساته. هغه دا دی چې او د سماته د سړی ځینو لري بزي. اوس الله رب العالمین ډیر خفضل وکړ په موږ باندې بندول د موبایل. الله رب العالمین ډیر فضل وکړ زمنګ په دې وخت کې چې الله هر ځای کې باتروم دی، په مسجد کې باتروم دی، په دفتر کې باتروم دی، په سکول کې باتروم دی، په کورونو کې به هر کمره کې دنه باتروم دی. دا الله رب العالمین فضل له. لیکن کله چې سړی کله قضای حاجت به هر پیخیږي سړی ته، نو دا غي د لپاره شرعي اصول لري چې نږدې ځایونو کې باندې کېنه. هغه ځایونه چې مسلمانانو ته دا غي د تکلیف رسیږي، دا غي حیواناتو ته تکلیف رسیږي، هغه کار به سړی نه کوي. حدیث دلیل جابر رضی الله عنه وی چې ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد البراز، نبی علیہ السلام بکله چې اراده کوله بهر تطلو د قضای حاجت د پاره انطلق حتى لا يراه احد. نبی علیہ السلام به دومره لري لاړ تر دې چې هیڅ به نه لیده. او بعض روایتونه کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم به دومره لري ته د قضای حاجت د پاره چې هیڅ به نه لیده، لري بلاړ. او دا حدیث ابو داود راوړی دی په خپل سنن کې به اسناد صحیح، دا صحیح حدیث دی. دیو جنا هغه خلک چې د خلکو د کورونو په خوا کې او د سماته کوي، هغه خلک چې دروازې نه وځي سه دروازې په دې گیټ کې او د سماته کوي، دا خلک د قرآن او د حدیث خلاف کوي. هغه مسلمانان چې هغه د مسلمانانو په سورو کې او د سماته کوي، د مسلمانانو په ګودرو کې او د سماته کوي، په داسې ځای کې او د سماته کوي چې انسانانو ته د هغې نه تکلیف رسیږي، دا خلاف سنت درونو. د دې خبر به سره لحاظ ساتي. دا بعضی خبرې د سنت خلافي او د دین خلافي، او بعضی خبرې دا د سړیتوب خلافي. دیونه زمنګ نبی موږ ته سړیتوب هم راخودلې دی، موږ ته دین هم راخودلې دی. هغه څه چې ستاسو دین بربادي دا غي بیان هم کړی دی، او هغه څه چې ستاسو سړیتوب بربادي دا غي بیان هم کړی دی زمنګ نبی محمد صلی الله علیه وسلم. جابر رضی الله عنه فرمایي د الله رسول به دومره لري ته لا يراه احد اچا بنلید. صحابه وجه زمنګ نبی سپټ لور دې ته بلاړ، او کله به دومره لري لاړ چې صحابه وجه چې زمنګ به تشویش پیدا شو چې څوک قتل نه کیږي. د پیغمبر دشمنان به يهود او نصارا او مشرکین او ډیر خلکو به موږ به پاسېدو، او خلکو به مشورې کولې چې الکه زو په دې طرف باندې چا په دې طرف باندې زو به د بیر سم راغی. دومره بلری ته او د سماته د پاره دیونه چې بهر سره پټو کې قضای حاجت کې نزدې زینو کې باندې کینی، دا غینا بدبویان هم جوړیږي، دا غینا ګندون هم جوړیږي، مسلمانانو ته دا غینا تکلیف همي، او دا د قران او د سنت هم خلاف ده، او دا د سړیتوب هم خلاف ده. دې خبر کې بسړه پرهیز کوي او د الله او د رسول د خبرې به لحاظ کوي ان شاء الله تعالی.